ښه چې تر شپېتو ژوندون ډېر دی تر شپېتو ژوندون ډېر دی دغه پاتې بیا ګنډېر دی یو سړی دی یادوي دی یو سړی دی ستا نه هېر دی دا بیا ووایه یاره ډېر ښه یو سړی دی یادوي دی تر شپېتو ژوندون ډېر دی دغه پاتې بیا ګنډېر دی یو سړی دی یادوي دی یو سړی دی ستا نه هېر دی خپل چوپال مې پکې نشته خو په نوم مې ټول بونیر دی خپل چوپال مې پکې نشته خو په نوم مې ټول بونیر دی لږ را سره ناست وی نو ټول د مینې باس وی نو لږ را سره ناست وی نو ټول د مینې باس وی نو ته خو یاران ډېر ساتې زور پکې خاص وی نو ته خو یاران ډېر ساتې زور پکې خاص وی نو ما ته دې کتلی وې تاکې لږ احساس وی نو ډېر ښه دی یار دا د اوسه پورې د وصال د مازدیګر تا کوم ځای ته وړی و تا یې په ملکونو یو خبر خوا د درمان په بادشاهۍ هغه پکې د ګاډي خاوند شو مونږ پکې هغسې په موټر سایکل باندې ګرځو بس سپیا کې سره دی عمر دی که نه مرګیتیا دی سپیا کې سره ده او سپیا کې سره مرګیتیا چې کاڼې وکړي که نه نو دی به د اوبو سر ته راخېږي زور ده ناوخته کېږي ګران بابا وایي که نه مختاره چې زما د زړه په کور دې ور نه لګي زما د زړه په کور دې ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي هغه دهقان یم که د لوږې مرمه بغیر د ګلو مې بل کر نه لګي نو ستاسو د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه دیناوت خان را سره ترڅنګ دی خو چشمې یې نه دي په سترګو کړي ماشي نشته موسم بالکل برابر دی ماشي نشته چشمې پرتې دي او بیا مختار دی ښه ښکلې د تیز رنګ جامې اغوستې دي او منیر ته د خیال دی واسکټ هم ښه ښکلې چړاو دی او بس ډېر ټیک ټاک دی که نه حاجي صاحب دی نو ډېره زیاته مننه ډېر ښکلی مازدیګر دی او د بونیر موسم ډېر ښکلی یخ دی زمونږ سمه ډېره زیاته ګرمه شوې ده منیره او خلکو پکې هم په درس کې لګولي دي لانګې دا اپریل سر تاریخونه دي په دې ورځو باندې بارانونه هم هغه د چیتر هغه کم میاشته نو هغه هم داسې تېره شوله چې ډېر بارانونه به کې ونه شو او دلته غنم شته ولاړ هلته کې غنم پاخه دي که نه نو لونو ته هم څو ورځې دي هغه دا مې درته ویل لو لبه راځې جانانه لو لبه راځې جانانه مونږ د یو بل د زړونو باندې هم پوهېږو دا مې درته ویې د ساحل صاحب دا که نه او دغه د مې سره لاسي وویې که نه نو موسم ډېر ښه شوی دی خو زه وایم چې دغه د ماښام او د مازدیګر ترمنځ لږ وخت وي او زه وایم چې دا مونږ محفوظ کړو لکه هغه ورځ ما یو ویډیو کتله عمران اشنا و او مونږ ملګري تللي خیبر ایجنسۍ ته د یو ملګري د کتاب مخکتنه وه نو په هغې کې هغه لږ شاټونه د یو ځای نه بل ځای نه اخیستي وو ما ته ستا هغه خبر را یاده شوله چې وخت به داسې راشي چې دا به بیا مونږ ډېر سخت خفه کوي او ته په خدای تعالی یقین وکړه چې کله ما هغه ویډیو کتله نو د هغې هفته هم نه وه شوې او ما چې هغه ویډیو کتله نو ما ته هغه هر څه منظر د سترګو وړاندې تېرېدو ما وی چې دې نن زه دومره خفه کړم نو که زه ژوندی وم 15 کاله او 10 کاله 15 کاله پس په دا ویډیو زما سره څه کوي نو بس دغه ساعتونه محفوظ کوو د مازدیګر او د ماښام ترمنځ دي او مرغۍ هم خپلو جالو ته راغلي دي اوازونه یې راخېږي چرچڼې دي که نه نو زه وایم چې شعرونه ووایي مختار خو نوي نوي شعرونه هم لیکلي دي دا که نه چې اوبو له دې پاسې اروغاني بابا وایي که نه اورئ دغه دی که نه خو دا خو هغه ګرانې اوبه دي نو دا خو ته د دې نه عادت تواسې نه په دې دا خو ګران بوتل دی او دا خو بیا ته مونږ قصه بیا رغشي که نه بوتل دی خو اوبه د راویډن دي صحیح دي تودې دي یاره نو تودې ځکه دي چې دا وجود دپاره تودې څه دي صحیح ښې دي چې مرۍ دې نه خرابه بجلی نشته که نه مرۍ یې نه خرابه ښه مختاره حاجي صاحب ورته اوبه وڅښلې مرۍ تازه کړه ده که نه زه وایم چې ته راته شعرونه زه وایم چې شعرونه راته ووایه که نه ښکلي ښکلي شعرونه درته وایم نیازکه ښه نیازکه خفګان خو به خپل ځای خو ده شعرونه به ته ووایې دین بھائی داسې مې خوږېږي ستا د ټسه زړه داسې مې خوږېږي ستا له ټسه زړه دا په تا مین زما بې وسه زړه ښه مې ورته وي مینه خونکاره ده ډېر مې منع کوه تر خپله وسه زړه ډېر ښه دی یار
ښه مې ورته وي مینه خونکاره ده او ډېر مې منع کو تر خپله وسه زړه کم پر خر دې ښکل کم کم دې وجاړم څنګه دې راټول کمه تس نسه زړه ډېر ښه دی دا بیا ووایه مننه کم پر خر دې ښکل کم کم دې وجاړم څنګه دې راټول کمه تس نسه زړه ما دله اختیار درکړو ما بد وکړه هر څه دې قربان کړه د یو کسه زړه ډېر ښه دی یار او بیا یو دوه درې شعره نور دي چې لږ را سره ناست وی نو ټول د مینې باس وی نو لږ را سره ناست وی نو ټول د مینې باس وی نو ته خو یاران ډېر ساتې زور پکې خاص وی نو ډېر ښه دی یار ته خو یاران ډېر ساتې زور پکې خاص وی نو ما ته دې کتلی وې تاکې لږ احساس وی نو ډېر ښه دی یار بس څوک چاله زړه ورکوي موږ کې هم لباس وی نو او بیا نور داسې دي چې خوب ټالی درکوي تاله یاره سر په اوږه کېږدوه ماله یاره چې خوب ټالی درکوي تاله یاره سر په اوږه کېږدوه ماله یاره تازه د خدای غوښتم سوال دې کوم سوال دې قبول دی ما درواله یاره ډېر ښه دی یار دا بیا ووایه یار تازه د خدای غوښتم سوال دې کوم سوال دې قبول دی ما درواله یاره اوس خو م تپوس دې د خمزولو کوم ځان دې خبر ساتم د خاله یاره خلکه ما سره بامپوخې ته ځي ما سره دومره یې خوشحاله یاره خلکه ما سره بامپوخې ته ځي ما سره دومره یې خوشحاله یاره او مینه خوږه ده خو دوکه ده ټوله سړی به زړه ورکوي چاله یاره مینه خوږه ده خو دوکه ده ټوله سړی به زړه ورکوي چاله یاره که زه خبر وی چې به داسې کېږي زه به دې نه راتلمه خواله یاره ډېر ښه که زه خبر وې چې به داسې کېږي زه به دې نه راتلمه خواله یاره ډېر ښه دی یار نیازه کې دغه کالتوس نو دا ووایه مړی یو څو شعرونه نور نشته دی مونږ درته مرۍ را بنده کړې ده په خدای که نور څه مې بس دغه ډزې مزې وې دغه لږ کالتوس نو ستا نه مې درزار کړه نو دغه څو کالتوسونو دغه غزل به درته ووایم چې سر پسې سودا یمه کاڼو ته لګیا یمه ځان به په چا ووژنم سپینې سپینې وایمه چغې وهم چرته یې غږ وکړه چې دا یمه ما د ځان ملګری که درد له دې دوا یمه ټوکې د تلو مه کوه مړ به په رښتیا یمه ټوکې د تلو مه کوه مړ به په رښتیا یمه تور زما د سترګو دی زه د منیر سا یمه خرڅې په یوه مې په لس واغستې ما خپلې خبرې واپس واغستې خرڅې په یوه مې په لس واغستې ما خپلې خبرې واپس واغستې ما ته چا ګلونه هم نیولي وخو تا نه مې دا خاورې په قص واغستې ما ته چا ګلونه هم نیولي وخو تا نه مې دا خاورې په قص واغستې زړه څنګه جګ جوړ مې یار له ورکړلې بېرته مې تې څنګه تس نس واغستې زړه څنګه جګ جوړ مې یار له ورکړلې بېرته مې تې څنګه تس نس واغستې او مړه ټلیفون چې په دې ټایم کې نه وی نو ښه به وه که نه او دا به درته ووایم چې مخامخ مه راځه لالیه په شا پرې نه وځم دا ټوکې مه کوه سړیه رښتیا پرې نه وځم د خیالي زلفو په ټال دومره اعتبار نه دی پکار ته یوې غاړې ته شیاره په تا پرې نه وځم د لمدو خټو خو متل دی لږې اوبه داروي لکه د خوار غنم په لږه هوا پرې نه وځم که راغورځی مې نو له غره مې راوغورځوه پروردګاره له نظره د چا پرې نه وځم که راغورځی مې نو له غره مې راوغورځوه پروردګاره له نظره د چا پرې نه وځم او دغه شعرونه ورته ووایم چې زخمونه ډېر شي ټکور پاتې نه شي کور چې بې موره شي کور پاتې نه شي رور چې د رور وي نو روري یې بوله رور چې د ښځې شي رور پاتې نه شي رور چې د رور وي نو روري یې بوله رور چې د ښځې شي رور پاتې نه شي تا نه ځان ورک دی زه دې نشم موندی دا تعلقات به مو نور پاتې نه شي تا نه ځان ورک دی زه دې نشم موندی دا تعلقات به مو نور پاتې نه شي د مړوندونو زور دې اوبه شو وړې د بنګړو شور به دې شور پاتې نه شي تا نه بدل به وي څوک بل به وي خو دا لیونی به سرتور پاتې نه شي
او اوس درته څه ووایم نور شعرونه چې ستا د محبوب کړې وینا نه مني ستا د محبوب کړې وینا نه مني ستا د محبوب کړې وینا نه مني جهل له د علم رڼا نه مني ربه د وینا تر حده پاتې ده ربه چې ستا نه مني تا نه مني هر چا نه به ښه پاخه لیکل اخلي نن کړې خبره سبا نه مني زه ورسره هم دروغجن شوی یم دا بېلارې خلک رښتیا نه مني څه په زورورو واوړېدلی یم ما باندې ځان مني خو ما نه مني یو منیر یوه ژبه او یو انکار نه مني چې نه مني بیا نه مني ډېر ښه دی یار نور درته څه ووایم رپټ درته وچلېدم یاره دغه شان ټیک دی په دې کې کټینګ کوټینګ هم نه راځي او بیا په لوري د اسمان چرته روان دی بیا په لوري د اسمان چرته روان دی بیا په لوري د اسمان چرته روان دی د نظره نشي خان چرته روان دی هیڅ خبره په خبره باندې نه وي د دې خلکو نه ایمان چرته روان دی هیڅ خبره په خبره باندې نه وي د دې خلکو نه ایمان چرته روان دی بې له ځانه ورته هر څوک کافر ښکاري د دې دور مسلمان چرته روان دی بس دی که نه دا ډېره ده په ډېره لیوني خوشحالېږي که نه چې لکه باز په لوړو غرونو باندې ګرځه لکه باز په لوړو غرونو باندې ګرځه سور د خلکو په ذهنونو باندې ګرځه یو بې سره لیونی دی مرید شوی اوس د پنجو په سرونو باندې ګرځه واپسې د زړه د کوره وتی نه شي په څلورو دیوالونو باندې ګرځه واپسې د زړه د کوره وتی نه شي په څلورو دیوالونو باندې ګرځه د باچا خان فکر قام ته رسول دی په حجرو او جوماتونو باندې ګرځه د باچا خان فکر قام ته رسول دی په حجرو او جوماتونو باندې ګرځه منیر جانه و به ایمانه به علمانه ګرځه ګرځه په ملکونو باندې ګرځه صحیح دی هغه ملکون دا اوس د ماشو لپاره چشمه ورک شو دا پرې غاړي کې کېده تاسو نو زه صحیح راځي نه نو مې پرېږده دلته چې داسې خدای سمج کړي دې غاړې دغه ښکلی ودرېږي ګوره چې داسې کې پناه کېږي نو مې پرېږده دا دوه ډېر دي که نه نو هغه غاړې ته کیمره دلته ده تا هغلته کیمره لر په بر به وګرځو سم په غر به وګرځو زه به شم او ته به شې سر په سر به وګرځو وږي که په خېټه وو موړ نظر به وګرځو ساحل صاحب وایي که نه چې په ځان که دې اور ولګوو ځان به دې پیدا شي د ځانه ناخبره پتنګان به دې پیدا شي ای ناوې د وطن بڼ د زمرو نه خالی کېږي یو ورځ به د ډولۍ ته کې جنجان به دې پیدا شي منم چې په دې چم د رقیبانو بادشاهي ده ما وې که چرې را نه شم ګمان به دې پیدا شي ای لویه ګنهګاره د ازغو په سکو ژوند دی مایوس نه شي ګنډونکی د ګریوان به دې پیدا شي سایله چې د مینې لوبه ګرمه شي خوږه شي اغاز به د جنګ وشي رقیبان به دې پیدا شي ډېره مننه ښه د خاطر شعرونه د خاطر څلورم شعر نه دی یاد بس دغه درې ووایه بس ډېر دي درېیم شعر ښه خاطره پرېږدی وایي که نه چې ووایه شمستانه قربان څه وکم نور د دې د پاسه په ځان څه وکم ته خو به کمسۍ د زلفو جوړې کې زه په دا شلېدلې ګریوان څه وکم چا به د غم ډک ژوندون اغستی و بس خو چې پیدا شم انسان څه وکم چا به د غم ډک ژوندون اغستی و بس خو چې پیدا شم انسان څه وکم ښه نیازه که یاره ساحل صاحب وایي چې دا چې په سترګو د جانان کې راته ځان ښکاري چې ځان ته ګورم نو ځان راته جانان ښکاري خدایه چې دې مقام ته کمې جذبې راوستمه چې څوک مې وجني هم هغه راته جانان ښکاري خدایه دا لارې کوڅې چرې بې جانانه مه کې چې بې جانانه شي وطن به راته وران ښکاري د جانان قهر قهر سترګې تندر تندر کاته سایله خوند کوي چې روح دې په لړزان ښکاري عباسین صاحب شعرونه ته په دغه مینه مې د زړه چرې باور نه راځي هر ځل یې کلکه وعده وکړي خو اکثر نه راځي
راته یې وویل سړیر په جړغوني اواز نکریزې مه راوړه دې کلي ته اختر نه راځي لکه غوړاس کې مې د زړه په تیږه وټوکېدو د محبت نه د خلاصونې راو ګودر نه راځي زړګی مې خوږ دی په قلار شه سر مې مه خوږوه نوي مین لره وایز عقل زر نه راځي د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي ډېر ښه دی یار ډېر صحیح دی غریب سړي له مایکونه مه ورکوئ غریب سړي له شراب مه ورکوئ دا چې نشه شي بیا غټان کنځي او دا مو وي که نه د سړو ډوډو شاعر دی خو تودې غزلې وایي که نه دا د روغاني بابا د روغاني بابا که نه تاسو د اباسین صاحب منیره تا د اباسین صاحب شعرونه ووینو د اباسین صاحب دغه هم وایي چې ګر دی که غبار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی ګر دی که غبار دی خو بس خوښ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوښ مې دی او یې زاهد څه پوښتې چې څرنګه ستا پکې څه کار دی خو بس خوښ مې دی یې زاهده څه پوښتې چې څرنګه ستا پکې ګورې نړیوالو دا زما ولس ګورې نړیوالو دا زما ولس څومره خوارزار دی خو بس خوښ مې دی او ژوند ته د کوښکن په نظر ګورمه ژوند ته د کوښکن په نظر ګورمه څه زړه چاو دی کار دی خو بس خوښ مې دی او دا خود سره سر مې چاته ټیټ نشو عقل نوازګار دی خو بس خوښ مې دی دا خود سره سر مې چاته ټیټ نشو عقل نوازګار دی خو بس خوښ مې دی او زه په رقیب خیال د یار له مخه کم مرګ ته مې تیار دی خو بس خوښ مې دی او مونږ د اباسین د غاړو تږي یو مونږ د اباسین د غاړو تږي یو څه عجب ناتار دی خو بس خوښ مې دی ډېر ښه بل ځای کې اباسین صاحب وایي ستا لیونی تشو سرونو باندې راج نه غواړي ستا لیونی تشو سرونو باندې راج نه غواړي تشو سرونو باندې راج نه غواړي زما د زړونو باچایي خوښه د تاج نه غواړي ما د غربت په لاس ګنډلې جامې ولیدلې چې د کپن غوندې تڼۍ نه غواړي کاج نه غواړي ډېر ښه دی یار دا بیا ووایه کپن په لاس ګنډلې جامې ولیدلې ما د غربت په لاس ګنډلې جامې ولیدلې چې د کپن غوندې تڼۍ نه غواړي کاج نه غواړي ډېر ښه دی او په ژوندانه کې اباسین غوندې تیزي په کار ده دا زندګي لکه د واورې سوړ مزاج نه غواړي ډېر ښه یار ډېره زیاته مننه یاره منیره ستاسو د ګران کالج نه نه چې موږ ورته د مینې نه کالج نه وایو که نه مختار او د دیناوت خان رو ډېره مننه هر څوک هغه چشمې نه دي لګولي خو دغه شعرونه ډېر د زړه نه واورېدل او دې د زړه نه سړي له داد ورکوي نو زموږ په ټولنه کې ترنم نه کوي چې د ټایم نشته وروړي مړه یو وړو د سره وخت نشته ټایم وایي قیامت نه کوي ورګه ځان سره ټایم نشته کنه یو سړي ته وایي کنه ولکتا لکه ته وزیر اعظم شو نو لکه سبا کې وای زه وزیر اعظم نشم جوړېدلی وای ولې وای ما سره وخت نشته لکه مونږ اوس داسې ځای ته راورسېدو چې داود خان هم وایي مونږ ترنم وکړو هغه وایي چې ما سره وخت نشته دا د قیامت نښې دي دیناوت خان سره هم ټیم نشته تا سره وخت نشته ښځه نو ډېره زیاته مننه ډېره مننه ستاسو د راتګ یو مننه مختار چرې به ومړه سوال چې د بوسې مې ترېنه وکړلو څه په ناز یې وویل چې زه مړه او شپه د وصال ډکه د عذابه وه تېره شو فنه مړه او ته چې یادوې ساحره هر وخت چېرته درله رانغله هغه مړه مننه